ای زما خدای د روژې مبارکې په روی سره ته ماته وسیله راکړې او زما اولادو ته وسیله ورکړې. ګرده کال سمې چې دا روژه راشي بس سره وخورې. جنجالونه سره کوي، سره جنګېږي، یو د بل خبره نه سره منې. داسې پر بیریږم خدای نکرده یو د بل سره خوږ نه کړي، سره ووژنې. بس پروردګار په ټولو مسلمانانو ورحمېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوی بخیر یې؟ خیر اوسه. دا دې ولې داسې وغورځول زوی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلش راوړو ته ګورم. خپل سره دې چات کوله که روژه ماته 2-3 ساعته پاتې دي دلته مو روژه ده. زوی جنجال مه سره کوي. واخه زوی دغه زه ولې راوړي؟ واخه پلار مې راوړي. جنجال مه سره کوي. روژه مه را خرابوه. بس یې سو زوی دغه مه سره کوي، جنجال مه سره. زوی دغه سودا دې راوړې ده؟ دا سودا یوازې پر ما ده. درته ولې نه وایي چې سودا راوړه؟ ګرده ورځ مو روژه وه، هلک مو وچ دی، اوس بیا نوره سودا هم څه درته راوړمه؟ زه دی چې دی کشر دی، ناپوه دی. څو در څو به کشر یې؟ دا مو زوی د روژه ماتو د پېشلمي نه بسېږي، لږ دې وم. که بسېږي باسه که کنیا به نه هغه ته ووایه بله ورځ ماته د سودا ده ویلمه. ولې پر تا د 2 رومیان وغمېدله چې روژه نسه نیولی پر کور دلته کښېنه چې روژه در باندې غمېدلې 2 رومیان چې در بغل نیولي راوړی او بیا چې پر موږ نارې خوار راکړه. زوی تاسې جنجال مه سره کوئ، په روژه کې نه کې وسیله سره کوئ. چې روژې مو نیولې تاسې بد اخلاقي سره کوئ، دا مو روژې خرابېږي او دا روژه ټوله دنیا نیولې ده. داسې نه کوي کله تاسې چې کوئ. او دغه چې تا راوړي چې زوی دا د روژه ماتو د پېشلمي به م نسي، بس دا لږ دی. که بسه باسه که نه بسه په ماړه نه لري. دلته زموږ روژه یې، دلته موږ راسو کور ته چوکوړی ځان وساکو سایته کښېنو، د دې خوا توس پر موږ باندې د نور شیانو دربونه واچوئ. پر روژه یې مه تاوانوه چې روژه دې ده روژه دې ده. زه دغسې جوړ دغسې یم. دا هم ځوان دی، په ده شیان راغواړه، بله ورځ یې په ما مه راغواړه. څنګه یې په ده راغواړه؟ څنګه یې په ما راغواړه؟ خو دغه ستا مسؤلیت دی چې دا کور ته یو شی راوړې. مشر ورور یې د مشر لور مې نیولې بیا خبرې م ته کوې. هلک مې وچ دی، واده چې درکړي ولې تا به درکړي او سودا بیا زه راوړم. روژه نسې نیولی اګر سره مه نیسه هلکه. مه کوئ داسې بد اخلاقي مه سره کوئ. ته بیا بلا ګوره خبره به نن صفا کړو. د څه شي خبره صفا کړو؟ نن راسه نن ما ته حساب وکړو. راسه بلا به هغه جانه موږ به حساب سره وکړو. بس ته بلا مو حوصله ورناک ولاښه لرم. کې دا روژه چې چیرې سي باره به بیا یا نن به دا فیصله کېږي. ونیسه زموږ بلا ویش سره جلا کړه. جلا یې که هغه جانه نه کوم، زه سره زه ګډ ویش نه کوم. جلا مو که ویش مو جلا کړه. څه شي ویش در جلا کړم؟ خپل حق لرم، په د اسرای کې حق لرم، په د جایداد کې حق لرم. دا را جلا که بلا زه د سره اسلامي نور ورته ختمه شوله. لیونیانو دا د کریې کور دی، په دې کې بیا ستاسې د چا حق و؟ دا د کریې کور دی، مسلمانانو تاسې د ځانه راوړل. هغه جان اوس بیا مختار صاحب سره خراب کړی دا اوس څنګه کار بیا په ژوند که په دې کور کې ما قدم کښېښود چې تر څو پورې دی زه بیا نه راځم. مه کوئ داسې. زه خدای دې خوار نه کړي. خچانه صابره خراب کړل ساره چرګړې راځي چې دا غره ژوند شماره تکشن او بیا د خبره پر سر یو اسنو تاسې ولې هر یو من یاست داسې مه کوئ چې ماکونه چیرې و مسلمان نه ورسره کوم د سره دا دې راولې دې په دې کې بیا زه تا د حق درکړم د دې راکړم چاته نه کښته مې اکره جلا دا که د روژه مات بسېږي تاسې بیا په دې کې بیا حق غواړي څوک وایي داسې دي څوک وایي داسې دي. پر اروا مې وله ده زموږ ویش که کېدی په روژه کې به اوسې مګر هغسې وسول.